د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکمنستان ترکمن باشي بندر څخه د لیدنې پر مهال ویلي ترکمن باشي بندر د خزر حوزې هیوادونو سره د افغانستان ټرانزیټ لپاره مهمه لار ده. نورالدین عزیزي همداراز ویلي افغانستان هم د جنوبي اسیا بازارونو ته د ترکمنستان لاسرسي لپاره مناسبه لار بللې. نوموړي زیاته کړې افغانستان او ترکمنستان مناسب جغرافیایي موقعیت لري چې له دې موقعیت څخه په استفادې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې مهم رول ولري. ښاغلي عزیزي ویلي هڅه کوي چې د هیواد ټرانزیټ سکتور له دغې لارې څخه پوره استفاده وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د افغان ترکمن د سوداګرۍ نښلولو لومړنی کانفرانس پرانیستی. د افغانستان تولیدات او محصولاتو نندارتون د افغانستان او ترکمنستان خصوصي سکتور دوه اړخیزې ناستې او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي پراختیایي او سوداګریزو ناستو کې د ګډون لپاره ترکمنستان هیواد ته په سفر تللی.